السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم دوستانو، نن در سره د استغفار د فایدو متعلق یو څو خبرې شریکوم. محترم دوستانو، هر مسلمان ته پکار دی چې په ورځ کې کم سے کم 100 کرته دی په 100 کرته کم سے کم باید استغفار وویل شي. د استغفار ډېرې فایدې دي. یوه فایده یې دا د غټه فایده چې پر ده باندې به د رزق تنګي نه راځي. که څوک استغفار زیات وایي انشاءالله چې دی به د رزق د تنګي بیا شکایت نه کوي. همیشه به الله تبارک وتعالی پر د باندې د نعمتونو باران کوي. او بل دا چې که څوک پوروړی وي هغه ته پکار دی چې په ورځ کې دی 1500 کرته استغفار ووایي، نو الله تبارک وتعالی به د پور ورخلاصوي، د پور نه به خلاصوي، او الله تبارک وتعالی به د په زندګي کې برکت راولي، په ژوند کې به برکت راولي. د استغفار ډېرې فایدې په احادیثو کې ذکر شوي دي. الله تبارک وتعالی د رضا سبب هم ګرځېدلی شي چې څوک استغفار زیات وایي. او بل د رزق د تنګي لپاره د صدقې ورکول، صدقه چې څوک ورکوي هغه به انشاءالله د رزق د تنګي شکایت نه کوي. ځکه همیشه په حدیثو کې ذکر شوی دی چې دا پورته لاس چې کوم دی یعنې ورکوونکی لاس دا به همیشه ورکوونکی وي. همیشه به دی بل چاته څه ناڅه ورکوي، صدقه ورکوي. په صدقه باندې چې دی هغه مال کمیږي نه، نور هم زیاتیږي، برکت پکښې راځي. صدقه ورکوونکی چې دی هغه به همیشه الله تبارک وتعالی پر ده باندې د رزق تنګي نه راولي. ځکه صدقه چې ده د الله تبارک وتعالی غضب غصه هم ټنډه کوي. حدیث کې دې ذکر راغلی دی. او بل هغه کس باندې به الله تبارک وتعالی د رزق تنګي نه راولي چې کوم کس د رزق احترام کوي او د رزق قدر کوي. کم کسانو هم چې د رزق بې قدري کړې ده، الله تبارک وتعالی هغه خوار کړي دي او هغه یې نیستمند کړي دي. تاسې به ډېر اورېدلي وي داسې کسان چې هغه ډېر مالدار وي او بیا یو دم اچانک دی مسکین سي، غریب سي. نو که چیرې تاسې د ده په زندګي کې نظر وکئ، خیال فکر وکئ، خامخا به د څخه د رزق ناقدري سوې وي. لکه په بعضو کورونو کې داسې تقریبا اکثریت داسې په دغه مرض اخته سوي دي چې د رزق بې قدري ورنه کېږي. تاسې کتلي په دغه نالیانو کې، په دغه ګنده ځایونو کې، په کډرونو کې د وریجو دانې پرتې وي یا د طعام ټوکړې پرتې وي، د ډوډۍ ټوکړې پرتې وي. دا دوی نه راپورته کوي او په دا زنانې په کورونو کې لوښي پرېمینځي، بیا دوی دغه د طعام ټوکړې یا د وریجو دانې دا هم ورسره داسې تویوي، د رزق بې قدري کوي. نو دغه کسان چې دي الله تبارک وتعالی پر دوی باندې د رزق تنګي راولي. نو موږ ته پکار ده، ټول مسلمانانو ته پکار ده چې د رزق قدر وکړو. د رزق بې قدري چې چا کړې ده هغه به الله تعالی خوروي او پر هغه باندې به مسکن فقر راولي. نو دغه څو خبرې مې ستاسو سره شریکې کړلې چې تاسو یې په خپل ژوند کې عملي کوئ. انشاءالله چې د محتاجي او د مسکیني د فقر نه به الله تعالی ساتي. او بل هغه کس چې پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم درود زیات وایي هغه به هیڅ وخت د رزق تنګي نه ورباندې راځي انشاءالله.